څلورمه ورځ مو دا کوزده وکړه چې زما زوم د ایرانه راغی دا کوزده مې زما لور موخې نور خو ستا په سترګو کې اوښکې هم نشته چې لاړې شي وچې شوي دي څوک څوک دې شهیدان شوي السلام علیکم ورحمت الله دوستانو زه چې دا کوم ځای کې ولاړ یم دا داسې د سپېرې د خاورې ډېرې نه دي ولې دلته خلکو ژوند کوه دلته ماشومانو ژوند کوه دلته زموږ خویندو ژوند کوه دلته به چې کله سهار دغه ټیم کې چې موږ ولاړو ماشومان به د خوبو راپاڅېدل بیا په دې حویلۍ کې منډې را منډې وهلې دلته به یې لوبې کولې مستي خو اوس دلته چې راځې فکر کوه چې کله دلته راننوځې احساس داسې کوې چې نه خوب وي او نه په ویښتیا وي ځکه دا حالات لیدل دا ډېر غټ زړه غواړي که زه همدا اوس لپاره لږ فکر وکړم قسم په الله که مانه یو خبرو هم وشي ځکه دلته د دې خلکو هغه دردونه بیانول تر تاسو رسول دا ډېر غټ زړه غواړي ما سره نور احمد رور دلته ولاړ دی دا هم د دې حادثې قرباني دی ده هم کور کې شهید ورکړی دی دی ماته وایي چې دغه کورونه در ښکاري دا کورونه دغه یو کور هم بې قربانۍ نه دی دغه یو کور هم ګرده کورونه قرباني ورکړي هم دي بالا خیر به سي حاجي صاحب دغه کور کې چې ولاړ دلته یې څو نفر یو دانې دي شهید یو شهیده هغه دوه نفره د هغې ځای شهیدان صحیح ده ما ته اخواته هم ځو تاسو دوستانو که تاسو دلته لیدی شئ دا موټرسایکل تاسو وینئ دلته داسې خبر شوم دغه نور احمد دې خوا راسه دغه کور وی نوی هم جوړ شوی و ښه دا حل دی الله دې اسانه کړي بس حاجي صاحب ستړی مه شې السلام علیکم خیرت دی بس داسې به ووایو چې قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا هر شی چې موږ ته را رسېږي که نه بس هغه لیکلي دي زموږ هېڅ په وس کې نشته بس ټول د هغه په واک کې یو بس چې هغه څه فیصله بس چې څه د هغه فیصله یې زموږ په سر سترګو قبول ده تاسو ته دې الله تعالی د زړه صبر درکړي که نه دغه درد هېڅ د زغملو نه دی هېڅ امکان نه لري موږ هغه ځای کې راغلو هغه یو کلی م چې ولیده دیش قبر هلته موجود و والله که زما د خولې نه خبره هلته صحیح وتلې ځکه هغه یوه مورکۍ ناسته وه بس نور ځو هلته دا کور کې څو نفره شهیدان دي دا کوټې د زما یو شهید شوی د تا څه کې دی زما زوی کې دی ستا زوی کې دی شفاخانې کې څو کلن و د 3 کاله و 3 کاله همدا یو زوی دی که نور یا یو بل هم څه ژوند دی الله دې ته هغه سترګو یخوالی وګرځي بس الله دې زړه صبر درکړي صحیح ده ستا په دغه اوس خو سړی نشته چې لوټې دي خاورې دي دا د خاورې ډېرې ستا سره و دلته څو نفره شهیدان و د تا اووه نفره شهیدان شوي څوک څوک دي د دغه ځایه دا د نور احمد و دغه نو چې زما دی دغه ځای وګوره ده دغه نو زما دا اتاق و هغه ناستو خونې و هغه تزرونه وه وړه هغه نم نور شیان هر څه به الله درته وکړي خو ښایي صبر نور خو ستا په سترګو کې اوښکې هم نشته چې لاړې شي وچې شوي دي څوک څوک دي شهیدان شوي څوک څوک دي زما خبردار یو لور مې شهید شوی چې دغه وړمه ورځ مو دا کوزده وکړه چې زما زوم د ایرانه راغی دا کوزده مې زما لور موخې د وراره سره موخې یې هم لوړه دی زما یو لور دلته شهید شوه دا زما یو زوی اوس هلته پر قبرستان ژاړي بسته کولې لوړه ښځې لوړه د یو زوی د دوه ښځې بچي یې یو ښځه درلوده یو هلکانګي درلوده ښځې یو هلکانې درته لاندې شوه ټول لاړل فامیل ټول ختم شو د زوی دی دا بل زوی مې اوس په ایران کې دی اوس پر لار دی راځي هغه دوه هم د هغه شهیدان شوي اوه کسه زما دا دلته د بین دا بل زوی دی زه شپږ زامن لرم زامن کې هغه مولوي دی هغه په هرات کې ملا و هغه زوی دی بچ دی مولوي دی دا اوس په هرات کې ملا دی هلته امامت لري زنګ د هغه خو بچیان نه دي راغی یا د ده دا کالی هلته و ښه هلته و دی راغلی زموږ سره دلته دا څو شپې دلته فامین
نشته څوک هېڅ نشته و خو دلته نو شی نه و ګزاره نه کېده ښه یو دوه زما داسې ټپیان وه ښه دا یې خو په تیارې کې یوړه شفاخانې ته الله دې خیر ورکړي امین دا نور یې هم ورته نو دلته څه کوئ نه ډوډۍ نه خرسي دا یخ په موټر کې یوړه نو زره کې نه لرو چې دا اوس خو بلکې روي نو دغه نه وای لودر نه وای د دې ځای کښل کېده حاجي صاحب دا ستاسو حق دی ته پوهېږې یا خدمت وکړئ چې څوک هم ستاسو دا غمي نه خبرېږي په الله قسم چې پوهېږم زړه نه وینې ستاسې دا د زړه د الله په اراده دی خدای دې درته اجر وکړي صاحب ضرورت فی الحال لپاره دې خلکو ته کوټې جوړول دي خوراکي مواد 4-5 میاشتو ورته راځي فی الحال لپاره دې خلکو ته کوټې جوړول ضرور دي راسئ کومک وکړي همکاري وکړي چې دې خلکو ته له خیره 2 کوټې 3 کوټې جوړې شي سرپناه کور کې څوک پاتې نه دي نو دې کور کې ټول 2-3 نفره پاتې هر کور ته چې لاړ شي 2 پاتې 3 پاتې دي هغه هم چې دلته نو مسافر و دې لپاره دې خلکو ته سرپناه تر ټولو مهمه سرپناه ژمی نږدې ده او دا اوس داسې یخ دی دوستانو فقط دې خلکو لپاره سرپناه ضرور ده دې ته یو 2 کوټې یو تشناب هغه شی چې فقط هر فامیل لپاره زه وایم چې دغه ساحه چې دا کنواله ده 3 میاشتو بعد دلته فکر 2 میاشتو 1 میاشت وروسته شاید ژمی شروع سي راځئ دا اوس نه شروع کړو چې بیا رئیس الله خیره زه پوهېږم غمونه به یې چې تر څو ژوندی بابا به د غم د سره یي الله دې ورته اسانه کړي نو اوس لپاره ژوندي پاتې ته راځي د سرپناه غم وخورو دا نه چې مواد راوړو وغورځو پاتې سي وږي نسونه اوس سرپناه غواړي ځکه سیاست یې ټول دغسې په خیمو کې دی که دا اوس باران وسي هغه تاسو ته ښکاري وحید نږدې که دا اوس باران وشي اوبه راشي دا به څه کوي دا هېڅ شی هم نه کېږي بابا الله دې درته اسانه کړي موږ به لاړ شو راځه هغلته به هم لاړ شو صحیح ده د همین فامیل چند نفر شهید شدن 4 نفر فامیل کی هستن از مولوی صاحب هستن مفتی صاحب موږ به تاسو څه ووایو که نه الله تعالی خپله فرمایي قل لا یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فلیتوکل المؤمنون بس د رب تاسو ته تقدیر دی بس فقط دا درته مفتی صاحب چې ما ته خو ځان ډېر بد ښکاري چې زه تاسو ته د ډاډګیرۍ لپاره خبرې درکړم بس اجر شته دی د مؤمن لپاره چې څومره زحمت تکلیف غم د دې اجر الله تعالی بدله کړي جنت ورکړي او د دې نه بهترینه بدله راکوي خو منتها په حیث د انسان په حیث د برادرمانیم عزیزمانیم که بیامون نور چشم مانیم ای که بیامون زړم درد کوي په الله قسم چې هغه ځای کې څنګه راولو ما دې ورور ته وویل ما یو کلیپ کوه ما 4 پیر ویډیو بنده کړې ده چې همه چیز میفهمم یکی شما از اونجا بیامدیم میفهمیم برای قم شریکی ما دل ما خرسنده فقط اجی مفتی صاحب دا راته ووایي چې ستاسو دلته څوک و خپلوان دي څوک و نمو یکی خانواده ما بوده فامیل میرمن دی و یکی دختر ما بوده دو تا برادرزاده بوده 2 دانې ورینونه کور ډېر خاورو ډېرې شوی دی نو هېڅ شی هم نشته هیچ ته چیرې وې ما به سر وظیفه بودم ته هغه کې وظیفه کې دی وې خبر داسې ده مفتي صاحب چې ستا پوره نه وه الله تعالی هغه د ژوند درکړی دی که نه د ورځې 11 بجې اوس لپاره که لنډو کې راته وي مفتي صاحب چې دغه خلکو ته څه شی ضرورت دی حاجی صاحب راته ویل چې سرپناه تر ټولو مهمه ده بس همه چیزی که حاجی صاحب گفتن حاجی کاکا گفتن فقط این مردم از همه چیز کردن نیاز به فقط سرپناه داره سرپناه واقعی نه مثل خیمه نمیشه اینا سرپناه واقعی دوستانو برملوګیان کې موږ د دې هغه لرو تجربه لرو چون هلته ګرځېدلی وم الحمدلله هلته م کورونه خلکو ته جوړ کړل دې خلکو لپاره فی الحال دا په خاورو ډېرۍ ناست دي هېڅ خیمه ورته ودرو دلته بعض واورې شروع کړي دلته ژمی هېڅ هم نه کېږي دا ټول خلک دلته ناست دي د دې فقط یوازې غوښتنه د شهیدان شوي 251 نفره په خوله یادېږي موږ دلته ټول 10 نفره ناست یو ځای ډک دی 251 نفره دی ماشومان ښځې ځوانان سپین ږیري لاړل دا اوس چې کوم ژوندي پاتې که تاسو واقعا د دوی سره همدردي لرئ د دوی غم خپل غم ګڼئ راځئ دغه د نیمې میاشتې تنخوا څخه تیر شو د دې خلکو ته دا یو امتحان دی په دوی په دغسې قسم امتحان راغی او موږ تاسو ته هغسې امتحان دی چې دا امتحان کې موږ کامیابېږو که نه په خدای قسم چې دا ساحې ته راننوځې که نه چې دغه د تیږې زړه دی وي هغه به ویلې کېږي مات کېږي
نو الله دې ورته اسانه کړي چې زه د کوم ځای نه دا مثال وحید یا موږ د کوم ځای نه دلته راغلي یاستو خو چې دا حالات وینو که نه په حیث د یو انسان په حیث د یو افغان په حیث د یو مسلمان قابل د تحمل نه دی رب دې ته صبرونه ورکړي دي تاسو پوهېږئ دی کې اوښکه او وینه وچه ده که زما د سترګو ورته اوښکې ځي دا خلک حیران ناست دي لکه یو چا نه چې یو بت چې ناست وي نو دی کې څه شی نشته وینه نشته اوښکه نشته فقط یوازې د الله درګاه ته د دې تمه او توقع د موږ او تاسو ته ده الله دې موږ او تاسو د دې حالت څخه وساتي رب دې داسې امتحانات نور نه راولي بس غمځپلی وطن دی یو خوا یو امتحان خلاص نه بل امتحان په دې هم شکر دی په دې هم صبر کوم الله دې بدله کې دې خلکو ته جنتونه ورکړي الله دې ته هغه خپل د درګاه نه دې ته هغه صبر هغه چې کومه ماده دې په زړونو کې د خدای ور واچوي تر څو پورې دغه کم باقي مانده د دې خلکو ته ناست دي کم ماشومان دي کم زنانه دي چې دوی وویني هغې ډاډه شي که د مشر د کور ملا ماته وي چې کم یو کشران دي هغه هېڅ کله هم ژوند نشي کولی نو دې لپاره هر یو کور ته راځئ موږ سره واده وکړي هر یو کور ته دوه کوټې خصوصا دا کلي کې دوه کوټې یو دهلیز یو چاردیوالي دا به موږ تاسو ډېر غټ کمال په آخر کې زه موږ استاد ویډیو کوي زه مایک هغه ته سپارم که چېرته تاسو غواړئ مثلا 4-5 نفر سره راځئ شئ 4-5 نفر سره یو ځای شئ او تاسو دې خلکو لپاره مرسته راجمع کړئ راویلږي موږ به دې ته پې کوټې جوړ کړو مثلا 6 نفر سره یو ځای شئ که ځان ته هم وس نه کېږي دې خلکو لپاره یو په سرپناه یو کوټې به جوړ واتساپ نمبر انلاین مرستو لپاره لینکونه هم شته بس انشاءالله د الله سره وعده کوو چې دې خلکو لپاره به موږ ستاسو په مرسته دا کار کوو ډېره مننه السلام علیکم